1989 کال د سپټمبر 28مه کابل د یوې ناڅرګندې راتلونکې پر پوله ولاړ و. هغه ښار چې کلونه د جګړې او بې ثباتۍ شاهد و اوس د یوې نوې سیاسي څپې تر سیوري لاندې ونیول شو. په همدې فضا کې طالبان پلازمینې کابل ته داخل شول. کوڅې په خاموشۍ کې ډوبې شوې. په همدې ورځ ډاکټر نجیب الله چې نږدې 4.5 کاله یې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پناه ژوند کوو، خو اوس پکې د خپل ژوند وروستی سلګۍ وایي. هغه ځای چې باید د امن کور وای، خو ناامني یې تر دروازو را رسیږي. وسلوال د ملګرو ملتونو دفتر ته داخليږي. نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمدزی له هغه ځای راویستل کیږي او وژل کیږي. وروسته د دواړو مړي ارګ ته په 2 کیلومترۍ کې په آریانا چوک کې په دار ځړوي.